جنرال پرویز مشرف منم کښلی سیاستدان و IMF نه ځان خلاص کړی و قرضه یې معاف کړی و ټول قوم یې آزاد کړی و د امریکې غلامي نه یې آزاد کړی و اوس نن سبا جنریشن کې عمران خان باندې ډېر خلک د عمران خان ولې چې عمران صرف قوم او ملک ته لګیا ده غټه خبره وه اخلاقي طور باندې ډانسونه شوه ډانسونه نیم برهنه شولې ښځې او غټې غټې داسې چې اخلاقو نه بدتر ډایلاګس پکې راغله او کهاني راغله تر د عشق نه بس عشق ده او جنۍ ده او پردۍ لوره خور ده او بس زه هیرو یم دا وټ از دیس نو سیاست خو پاکستان کې نشته ده دلته خو کرسۍ دوړ ده بس په کرسۍ ته کېنه او که به زه په کېناستم او به پیسې ګټه او به قوم څه کوي قوم لاړی وړ گیا ډېر ما سره یې بېایماني وکړه خو خیر د ما هم زړه کې داسې ګز ایښی دی دی به اوس بیا بل فلم شروع کوي بیا به دوی ته زه په کار یم بیا به وایي خان بابا ته راځه سر جي داسې کردار دی او جي داسې به وکړې چې ته به اول هغه وروسته فلم پیسې راکړې اکټرانو کې خو زه یم او نن سبا یو نوی هلک راغلی ده زموږ فلم انډسټرۍ ته او د دې فیلډ ته او ډېر ښه فلمونه یې ورکړو او ډېر ښه فلمونه چلي اصغر چیمه صاحب نو اصغر چیمه هم دی را سره په دې ډرامه کې مین رولونه خو ټول دلته دي او باقي را سره بشرا بیبي ده او شهناز بیبي ده شهناز پېښوري او نادیه خیال ده ریما خیال ده سلما ده اور مطلب نور دغه ملګري دي چې کوم تر سره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او موجود ما په پیښور کې د یو ډرامې په سټ باندې چې دا غي ډرامې نوم دی غم او خوشحالي قدرمنو ډرامې غم او خوشحالي په سټ باندې موجود په ډرامه کې د پښتو د ډرامې ډېر تکړه هنرمندان شامل دي ډېر ښه اکټران شامل دي السلام علیکم سر وعلیکم السلام علیکم څنګه قدرمنو ممتاز صاحب په دې ډرامه کې شامل دي حدیث راو سره سر جی څنګه حل زه خو خیمه لږ به نور کیمرې ته ورنږدې شو خوښه دی ده څنګه چل دی زه خو ښه یم تاسو څنګه یو الله فضل دی یاره دا خو غم خوشحالۍ ښه سبجیکټ ده او ماشاءالله فرمان عمر صحیح صاحب ډېر میاد باده مطلب یو ښه شی ته میدان ته راغلی دی لیکوال هم او ډایرکټر هم فرمان عمر صحیح صاحب دی او اکټرانو کې خو زه یم او نن سبا یو نوی هلک راغلی ده زموږ فلم انډسټرۍ ته او د دې فیلډ ته او ډېر ښه فلمونه یې ورکړو او ډېر ښه فلمونه چلي اصغر چیمه صاحب نو اصغر چیمه هم دی را سره په دې ډرامه کې مین رولونه خو ټول دلته دي او باقي را سره بشرا بیبي ده او شهناز بیبي ده شهناز پېښوري او نادیه خیال ده ریما خیال ده سلما ده اور مطلب نور دغه ملګري دي چې کوم تر سره د دې ډرامې د کہانی مطابق ما داسې اورېدلي شعر په دې کې د یو کس څلور دي یا 15 ښځې دي او ډېر انوکه غوندې سټوري د دې په حوالې سره څه وایې ایکچولی پورا ما سره ډسکس کړی نه ده که نه پورا ان ډیټیل خو ما ته پته شته ده نه بس زه په جلدی کې وم ډایرکټر صاحب ما ته لیټ ووې پوره نه ده ډسکس شوی مې بي اورېدلی مې دي چې همدغه شان یو کس شته پکې وي به خو ظاهره ده چې غمونه خو سړی په خپله کري ځان ته که نه نو زه خو بس هغه یو پلار یا نیکه یو ایډمنسټریټر یو سنټر اف ګریویټي مطلب خو یو داسې مشر چې پازیټیو زه همیشه یا پازیټیو راځم یا نیګیټیو کې هم زه پازیټیو وم که تاسو چېرته زما په ډایلاګ زما په پرفارمنس غور وکړو که نه نو زه هغه نیګیټیو هم په پازیټیو کې کوم چې لکه دا زما کور ده نو زه خپل کور کې دلته دغه بوټي کرم که کجورې کرم که آم کرم را سره بل ګاونډي ما سره څه کار ده چې دی ووایي او دا به نه کرې دا ما وګوره نو بیا به زه پازیټیو شم
نو په دې کې زه پازیټیو کوم. بل تاسو د پالیټکس خبر وکړه تاسو په فلم کې په ډرامه کې ډېر د سیاسي کریکټر کړی دي. او دومره ریل کې د دې سوال غواړي په ریل کې د سیاسي ریل کې پاکستان کې سیاست نشته کنه. سیاست خو ډېر ښه شي نوم ده. لکه یو پلار الله 5-6 زامن وي او لوڼه وي نو د ټولو بچو سره مینه کوي خو ګیله هر یو کوي. یو به وایي ابا ما سره ډېره مینه نه کوي هغه بل سره ډېره مینه کوي. هغه به وایي نه د لور سره ډېره مینه کوي ما سره نه کوي. نو د سیاست باندې هغه بچي سره مینه کوي. اولاد وي پلار خو ټولو سره اندازې بیان بیل وي. نو سیاست خو پاکستان کې نشته ده. دلته کرسۍ دوړ د بس په کرسۍ ته کېنه او که به زه په کېناستم پیسې ګټه او به کوم څه کې کوم لاړی وړ گیا. زمونږ د خیالي وړ گیا خو ډېر مشهور شوی. زمونږ سیاستدان چې کوم دي کوم ګورو زیات د پیسې دپاره سیاست کوي. ټول دغه دپاره یو دوه کسان خو یعنی قائد اعظم صاحب محمد علي جناح صاحب رحمت الله علیه هغه یو ښایسته لیډرشپ کړی و. نو ډاوټ هغه لیډر و سیاستدان نه و. امبارټلا و سیاستدان نه دا ته لیډر وایي. سیاستدانان دغه ته وایي سیاست وایي دھوکا فریب. قوم ته دھوکا ورکول ته سیاستدان وایي. بیا چې زه څومره تا ته دھوکا درکم دروغ درته وایم بس دا کوم هغه کوم بیا کوم نور څه په ژبه نور څه وایم عمل مې بل څه وي نو دا ته وایي هلکه وایي تا خو ډېر غټ سیاست را سره وکړ والله خزانې هم لوټې پیسې هم خورې او موږ ته څه نه راکوې. دا د لیډر چې وي هغه ټول بچي یو ځای ساتي. بې دا روټۍ ده د جوارو روټۍ ده بس یو دوه خولې خورو. اسلام هم تا ته دغه شی ښایي چې دوه نیوالې خوره که بیا بل وږی در باندې رالی نو خیر ده که نه هغه سره نیمه که ماښام الله وایي زه بیا در کوم ازمایش ته تګیري تا دننه نه زړه کې چې د الله کور ده هغې کې د شیطان کېنولی ده که الله دې کېنولی ده چې الله په کې نه بروسه ولې په هغې بیا په خپله دغه بیا خو هر شی کړي د میدان درته که نه بیا په دې ولې یېرېږي چې ماښام به روټۍ که نه ماښام یې درکوي. هغوی هم دا وایي چې بس اسانه لار ده د پیسو ګټلو بس سیاست ته ځه وځه او بیا به هلته یې مالې کې مالېدار جوړ شه او بیا مالې نه وځه بیا داسې بیا اخر ته زیلهدار جوړ شه. او که کله د قوم دپاره د سوچ وکړی بیا هغه خلک همیشه په تکلیفونو کې غم کې وي. لکه ستا ډرامې نوم دی غم او خوشحالي نو همدغه شان تل به په بیا غم کې. بل موږ د ملنګي فلم خبرو کو ملنګي کې تاسو ډېر ښکلی کار وکړو ډېر مزه فلم ډېر زیات سوپر هټ شو. دا یې نه بعد په جانه کې تاسو مس شوی څه وجه وه؟ دا ډېر ما سره بېایماني وکړه خو خیر د ما هم زړه کې داسې ګاز ایښی دی دی به اوس بیا بل فلم شروع کوي بیا به دوی ته زه په کار یم بیا به وایي خان بابا ته راځه سرجي داسې کردار دی او جي داسې به وکړې چې ته به اول هغه وروسته فلم پیسې راکړې هغه فلم پیسې به راکړې او دغه فلم به راکړې او دومره بیا به دی وایي دا خو ما واقعي دوکه کړې وه. فلم ملنګي کې چې ډېر ښکلي دغه شی تاسو پکې ډېر ښه کرکټر و ډېر سوپر هټ کامیابي هم حاصله کړه اصغر چیمه تاسو سره کار وکړو د هغې په حوالې سره به څه وایې؟ ښه فلم و ښه کرکټر و ماشاءالله چې دا اوس ډرامه کوو دا هم ښایسته ډرامه ده ښایسته کرکټر یې به وي انشاءالله. فرمان عمرزی صاحب هم یو سینیر ډایرکټر دی تجربه کار سړی دی او ظاهره ده زه هم فضول کرکټر خو زه کوم نه که لږ وي که ډېر وي خو څه نه څه کرکټر به وي جاندار به وي او څه نه څه پیغام به وي په دې کې. سر جی یو پښتون بل کوم بیا مرکه را غونډو د سیډي په دور کې د پښتو د ډرامې ډیر زیات عروج دور تاسو په کې کار کړی ټول سٹار د یوټیوب ته په کم نظر وځي دی سیډي ډرامه سیډي نه بعد ډرامه سره جام دې کړل غړي راکنه بالکل ډیر زیات غټ چانس ته سیډي والو ځان ونه پیژندو خدای تعالی غ سیډي سیستم واخیشت او چیزی سیستم ختم غرور او تکبر خو په خپل ځای کې دھوکې فراډ شروع شو غټه خبره اخلاقی طور باندې ډانسونه نیم برهانه شولې ښځې او غټه داسې چې اخلاقونه بدتر ډایلاګس پکې راغلو او کهاني راغله تر د عشق نه بس عشق دا او جنۍ دا پردی لوره خور دا بس زه هیرو یم دا واټ از دیس دا خو نه د هیرو ورژن سوچ ده
هیرو پردې جنې سره څه کوي بیا دی په څه هیرو شو دی خو بیا ویلن ده نو موږ خو ټول نظام الټه ده که نه هیرو ته چې کم ویلن دغه ته هیرو وایي او چې کم هیرو ده هغه ته وایي دا ویلن دی وایي پاکستان اوس څه وکړو پاکستاني قوم ته څه وایي نو سیاست کې هم دغه شان یو ایوب خان ډېر ښایسته هغه جنرال صاحب فقیر یو جنرال پرویز مشرف منم کښلی سیاستدان و IMF نه ځان خلاص کړی و قرضه یې معاف کړی و ټول قوم یې آزاد کړی و د امریکې غلامي نه یې آزاد کړی و او مطلب خو بس سیاست منځ کې یو هغه ښه سیاستدان او اوس نن سبا جنریشن کې عمران خان باندې ډېر خلک عمران خان ولې چې عمران صرف قوم او ملک ته لګیا ده حالانکې ما سیاست سره تعلق نشته او زه اکټر یم ما سیاست زه څه کوم زه په ډرامو کې سینیټر هم جوړېږم وزیر اعلی هم جوړېږم گورنر هم جوړېږم MP MNA او ویلن هم راځم لوټ کې خزانې دا قوم څه کوي مړه لرې کې دا ډېر بېوقوف قوم دی به هسې په نارو یې غلطه و ها تماشې ګیر قوم دی نو لہذا ما کار نشته خو عمران از د بیسټ لیډر عمران کې لیډرشپ کوالټیانې دي چې ټول قوم یو شي څنګه چې په بټو کې وه او د نورو سره سیاستدانه بټو صاحب کې هم یو هغه جھلک و لیډرشپ هغه و پکې دې کې شک نشته بالکل صحیح دی هغه نه بعد عمران خان منی بیا د هلک راغلی د عمران خو دلته سیاست شته نه غریب به څه کوي اوس که ډېرې نارې یو کس هېڅ نشي کولی څو پورې پوره قوم دیانتداري ته نه وي راغلی ټول قوم کرپټ وي نو برابر کرپټ در باندې ناست وي حدیث مبارک ده نو بیا څه ویلی شو موږ ډېره مننه ممتاز صاحب ډرامه ضرور وګورئ چې غم خوشحالۍ زما خاطره وګورئ او دا به چلی زرغون ټي وي باندې او دا به کوم انټرویو ده دا زما پرواز ټي وي مردان پرواز ټي وي مردان دا به هم وګورئ او زموږ ډرامه به زرغون ټي وي باندې غم او خوشحالۍ دعا به راته کوئ کمنټس به هم رالیږئ زموږ غلطیانې موږ ته ښیو مونږ پرفیکټ نه یو پرفیکټ یو الله ذات اسمان از مکه جوړ کړي دي نه استری ضرورت شته چې الله د اسمان استری کوم مخلوق بو ډېره مننه السلام علیکم ثانک یو ویری مچ مای ډیر خوشاله و آباد اوسئ قدرمنو دا ممتاز صاحب چې موږ سره خبرې اترې وکړې ډرامې غم او خوشحالۍ په سیټ باندې موجود یو د دې ډرامې ډایرکټر فرمان عمرزی صاحب دا زرغون ټي وي پروډکشن نه ډېر زر ریلیز کیږي نو انتظار کوئ اوس پر اجازه تو غواړم هر چاته چې خوشاله اوسئ آباد اوسئ الله پامان